صاحب چې بیا بوسم خنجر خنجر باڼو سره وسکې د بیتونو او نیزو سره وسکې د تیارې غل د شپه سړی سبا کې د رڼا ورځې د غلو سره وسکې سړی په خبر باندې پوه شي خو چې سپی د دستو سره وسکې او وایي د پردو ډول ډیګرانې در سره دي د پښتونه د پښتو سره وسکې دادی صاحب یو آخري نظر درته بیا بس کومه که زه مسلمان یم په منکر قرآن یمه یا الله بنده یم په منکر هغه یمه د خاورې نه پیدا یمه بچی دې د هوا یمه زه څومره قیمتي یمه د میکائیل منم د شان د جبرائیل منم د روح د اسرائیل منم شپېلۍ د اسرافیل منم ابیل منم قابیل منم لښکر را بابیل منم قرآن د سوالي یمه خو بیا هم دوزخي یمه اتم منم هوا منم عیسی منم موسی منم ذبیح الله منم خلیل الله منم هارون منم قارون منم داس نور قانون منم قدیم محمدي یمه خو بیا هم دوزخي یمه زه دین منم قرآن منم دستاوار یاران منم علی منم عمر منم صدیق منم عثمان منم رضوان اهل بیت منم میان په بیخي یمه بیا هم دوزخي یمه مصر د کوڅې قصه ښکلې زلیخې قصه په خوب کې د هغې قصه یوسف کې د شپې قصه د سرور کې د ټال قصه لیدم منمه د بلال قصه مین پاپشي یم خو بیا هم دوزخي یمه السلام علیکم زبردست سالار خان لږ ما سره کلیپینګ دې ماشوم لپاره پکار دی د سواد د سیمې نه راغلی زموږ د پښتونخوا کلتور حجره کې زموږ سره موجود دی او بیا تاسو ته ښکلې شاعري وړاندې کړه دانش صاحب د دپاره د اپریسیشن سرټیفیکیټ دی زموږ د طرف نه د فیملی ګالا انسټایل اف حجره د طرف نه کلیپینګ ولا وکړئ صحیح ده که نه سالار خان دستا مننه یو جهان مننه چاکلیٹ ورکړئ چاکلیٹ